أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہوئے. جناب صدر محترم عددی مجلس حاضر علماء کرام او د دې علاقې غیرتمند پښتنو مسلمانان، خدای پاک دې ستاسو دا راتلل، دا ناسته، دا اورېدل او دا شوق او محبت په عبادت قبول کړي. رو داسې یو سیاسي جلسه نه ده، نه یو انتخابي مهم دی، نه د دنیا د خبرو لپاره دا ښکلی مجلس جوړ شوی دی، بلکې دا د هغه لوی هستی چې زمونږ په هغه ایمان دی او موږ یې خپل آقا او محبوب او پیغمبر ګڼو او د هغه د شفاعت امیدوار یو. د هغه د ښکلې خبرو د بیان دپاره دا مبارک مجلس دی. نو دا مجلس هم عبادت دی، دې کې ناست هم عبادت دی او اورېدل هم عبادت دی. رونو په دې ورځو شپو کې زمونږ د ښکلي پیغمبر د پیدا کېدو په مناسبت کې اکثرو علاقو او ملکونو کې داسې مجالس جوړېږي. لوی مجلسونه چې ما لیدلي دي او شامل شوی یم پکې، هغه د شام ملک دی. شام کې
बे खुसूसन दमश्क के पाकसर और बाजारों पर चौकुनों के द सीरत बनो दमास होतन न पस जलसी की द शाम खलक बे अंदाजे आशिकान दी द पैगंबर अलैहिस्सलाम हुकूमत खराब दा हाफिज अल-असद कम्युनिस्ट खो खलक खुली उलमा आम मुतशरीर द पैगंबर नुम अगस्तो सरे दस्तुर गुनोख की दुमरे मोहब्बत دا د میلاد نوم راغلم دا غزینونه دي د مصر نه او د شام میلاد وای د حضور پاک د پیدا کېدو قصې ته ناغي سټیج جوړ کړي په سټیج ناطخوانان ناست دي او عام خلک لاندې ناست دي ناطخوانان به نعت وای منځ کې چې وقفه شي نو یو عالم بیان وکړي اغي د پیغمبر علیہ السلام د میلاد یو پمفلت یو وړه رساله دا سه مقفا شان د قافیو په شکل کې ناطخوانان هغه وای یو وای دو طرف یو طرف کسان ناست دی او بل طرف وا او اغي ور سره سر اړي د حضور پاک د پیدا کېدو قصه وکړي داغه د خپل نوم چې محمد د پلار نوم عبدالله د مور نوم آمنه بیبیو او د پلار نوم عبدالمطلب د عبدالمطلب د پلار نوم هاشم د هاشم د پلار نوم عبدمناف د عبدمناف د پلار نوم قصی د قصی د پلار نوم کلاب د کلاب د پلار نوم مرہ د مرہ د پلار نومو نظر د نظر د پلار نومو کنانه کنانه د پلار نومو مدرکه د مدرکه د پلار نومو معد د معد د پلار نومو عدنان ناس نسب نامه به بیان په دې میاش پیدا شو په دې ورځ وفات شو مختصر بیان ښکلی د داسې مجالسو مقصود دا ویرو چې هر مسلمان ته کم از کم د خپل پیغمبر نوم د هغه یو مختصر تاریخ خو یاد د هغه معجزې واوري دې سره چې سړی د خپل پیغمبر د امتي کېدو فخر کوي او دعوه کوي او د دې پیغمبر معلومات ورته ني نو دا څنګه امتي دي دې اورېدو سره او دی یادولو سره د فضل کې د خپل پیغمبر محبت عظمت او قدر زیات شي او د محبت او د عظمت نتیجه دا ده چې ستا شکل به د هغه په شان جوړېږي ستا جامې به د هغه په شان وي ستا خوراک به د هغه په شان وي ستا څښاک به د هغه په شان وي ستا ناسته او ولاړه به د هغه په شان وي قسم دی چې د چا څوک خوښي او د هغه مخ خوند ورکوي د هغه سر خوند ورکوي د هغه ګیره خوند ورکوي د هغه جامې خوند ورکوي د هغه ولاړه او ناسته خوند ورکوي ان المحب لمن يحب مطیع او بنیادی ګورې مقصد دا دی خدای دې دا مونږ کې پیدا کړي ما مدینه منوره کې سبق وې نو زمونږ د 400 یو وکیل حج لراغله او سب جم دې خدای دې خوشاله دې قاضي خیل میاد نو چونکه د والد صاحب سره بلد او ما سره ناس په ما ته یو ورځ وای ناس دي ویره یو تپوس تر نه کوم ما وسه نو د پیغمبر علیہ السلام نومې واش اوس د هغه جومات ته مخامخ د هغه روضه ده نو وی پیغمبر علیہ السلام د اکبر بادشاہ په زمانه کې پیدا شوی نو ما وی جوړه څنګه په لګو ټوکې وکړه ما ته وی نه رښتیا ما یې څه دی وی میاسه پیغمبر علیہ السلام د اکبر بادشاہ په زمانه کې پیدا شوی ما وی انا لله و انا الیه راجعون یا د خدای بنده
یو سړی حج لراځي او د خاندان نه میاوي عزتمند خاندان او بیرستری وکیلی هغه ته دا معلومات نه. ما ورته میا صاحب تعالی سم کم ځای پاس کړی او بی اے دې کم ځای کړی او LLB ما ته وایي مو خدای بیټ آباد په مشن سکول کې سبق ویلی دی او کالج هم ویلی دی. نو مونږ ته د خپل پیغمبر تاریخ نه دی ښودلی. د کارل مارکس د لینن د ایزنهاور د ابراهیم لنکن د دې زناورو تاریخ هم ویلی دی. دا زناور ما وویل خو د خپل پیغمبر نه نه خبر. ما وی دا ستا ګناه نه ده، ستا د مور پلار ګناه. دا یاد درای ګورې زمونږ د لوی وزیران د لوی لوی افسران چا چې په مشن سکولونو کې سبق ویلی او د پادریانو په کالجونو کې دوی د خپل پیغمبر نه نه دي خبر. د هغه د عظمت نه، د هغه د قدر نه، دا شریعت ولې ناراضي دی ملک. هغې ورته زمونږ پیغمبر اول خو ښودلی نه دی، که ښودلی دی د یو بو په شکل یې ښودلی. زبردان یو نواب دی، اوس هم جم دی. زه ورسره ناست وم، انګریزی اخبار یې کتل. څه خبره وه پکې هغه تاسو ته نه وی. بیا ورته ما وی نواب صاحب ته د اردو اخبار نه ګورې؟ وی زه د اردو په اخبار پیږم نه. وی زه صرف خپل نوم په اردو کې لیکلی شم، نور زه د اردو په یو حرف نه پیږم. ما وی ولې؟ هی مونږ خو چې واړه یو پیدا شو نو د پادریانو غېږ ته یې ور اچولي، د پادریانو سړو او د پادریانو ښځو. نو ډوډۍ خوراک هم په انګریزۍ کې دی، جامې هم په انګریزۍ کې دي. دا درته زه امتیاز یې په انګریزۍ کې کوو او دسمات یې په انګریزۍ کې کوو. چې یو سړی دومره هغه د هېڅ نه نه خبر. زمونږ د مدرسې جومات بنیاد کې ایښودی کېده، یو ګورنر راغلی، اوس وفات دی، خدای پاک دې وبخي. ما ته وایي دا څه کوي، دا څه شی جوړوي، دا ملایان څه کوي؟ نو د پیغمبر د سیرت نه څوک نه خبر، د پیغمبر د عظمت نه نه خبر، د پیغمبر د تاریخ نه نه خبر، هغه د پیغمبر د قانون نه او د اخلاقو نه به څه خبر شي؟ خو لندن ته ګوري چې دغه ډېر اوچت خلک دی، امریکې ته ګوري چې دغه ترقي یافته دی، او د هغې هغه آزادو ښځو ته د خرو په شان چې ګرځي او د چرګانو په شان، وایي اصلي انسانیت ده. نو هغې ته د دین خبرې، د اسلام خبرې یو ناشنا ښکاري. یوه ښځه چې دا وایي چې 5 منټه سړی او ښځه یو ځای شو او نزدېکت یې وکړو، نو تاسو به هغه په کاڼو ولې؟ سنګساروی دی. 5 منټه یې قد واخیسته، نو څه چله شو؟ ځکه د هغې ذهن ته دا پروزي نه. نو د پیغمبر سیرت قسم دی د دغه لوی پیغمبر نو څوک صفت کولی شي او نه یې پوره کولی شي. یو امریکنی دی انعام الله جان صاحب ته معلومي کتاب یې لیکلی دی وړوکې دی 100 men 100 سړي. نو هغه په خپل کتاب کې د 100 سړو بیان کړی، نو 14 پیغمبران ذکر کړي او څه نامتو بادشاهان، لیډران، انقلابي سیاستدانان او سیاستدانان. د کتاب په سر کې زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم دی، په 4 نمبر کې عیسی علیه السلام او 14 نمبر کې عمر فاروق ذکر. دا هغه خپل سوچ دی چې د دې 100 سړو نه لوی شخصیتونه په دنیا کې نه دي تېر شوي. نو د کتاب په تعارف کې لیکي چې زه خو د امریکې سړی، زما کتاب خو به اول عیسایان ګوري، ما نه به اول دا تپوس کوي چې د مسلمانانو د پیغمبر نوم دې په اول کې راوستی دی
او زمون د خپل پیغمبر دې په څلورم کې راوسته دي داول نو به جواب لیکي وی یو حقیقت ته چې زی په ټول نشمرونو د مسلمانانو د پیغمبر په شان هستی نه د تیر شي علیه السلام خدای پاک هغه کمالات ورکړي دي چې هغه عیسی علیه السلام کې نشته او داسې کارونه یې کړي دي چې هغه د جهان یو پیغمبر نه دی نو زه مجبور یم چې د هغه نوم ولیکم بیا وایي د مثال په شکل یو د درې خبرې درته کوم ما ته غوږ ده وایي د مسلمانانو پیغمبر زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم یې اخیستی هغه پیغمبر هم او بادشاه هم ځکه زموږ ښکلی پیغمبر چې د دنیا نه تشریف وړو نو تقریبا 10 لاکه مربع میل ځمکه د هغه حکومت د 3 پاکستانو نه زیات هغه علاوه د عقیدو د عملونو د اخلاقو نه خپل قوم ته نظام حکومت ښودلی عیسی علیه السلام نه قربان شم وی پیغمبرو هغه بادشاه شوی نه دی نه د هغه شاګرد بادشاه شوی دی نه د هغه د شاګرد بادشاه شوی دی لومبي عیسائی حکومت هغه په 325 سنه عیسوي کې جوړ شو قسطنطین بادشاه عیسائی شو نو عیسائی حکومت په مقتضمه کې جوړ شو عیسی علیه السلام د حکومت یو نظام نه دی ښودلی خپل قوم ته او د مسلمانانو پیغمبر په خپله بادشاه د هغه په کتاب کې نظام دی د هغه یو شاګرد 2 شاګرد 3 څلورم 5 شپږم اووم د حضرت عبدالله ابن زبیر پورې صحابه کرام دا یو بل پسې پس بادشاهان شوي دي او د هغه نظام یې پټ هغه خلقو ته ښودلی دی او ملک یې جاري کړی د دې وجه نه زمونږ او د انګریزانو یو بنیادي فرق دی ګورې دا یاد له انګریزان قوانین په خپله جوړوي ځکه مخکې نقشه نشته چې څه خوښی هغه جوړ کړي اوس سن 66 نه په برطانیه کې دا قانون پاس دی چې سړی واده کولی شي هلک به واده کړي امریکا کې دا قانون دی په ټول یورپي ملکونو کې چې سړی د غوا سره نکاح کولی شي د چیرلې سره کولی شي د چرګې سره کولی شي د پیشو سره کولی شي که امریکې ته لاړه د ګرجې نه به ښځه راوځي څیرې به یې چولي او بلډان سپی به راوځي څیرې به یې چولي وی د دې ښځې د دې سپي سره واده وشو دا څه پابندي دا قاهره کې چې هغې کانفرنس کوو مونږ یې په دې غم اخته کولو ځکه وایي الانسان والتنمیه خلق زیاتیږي دا به څه کوو دا خو ویلي نشو سړو ته چې ښځو ته مه نږدې کېږئ او چې نږدې کېږي اولاد به راوړي او که برد کنټرول باندې کوو هغې باندې ډېرې بیمارۍ پیدا کېږي وی داسې چل به وکړو چې د حیواناتو چې څنګه مونږ کوو مسلمانانو ته به وایو چې حیواناتو سره نکاح کوي خو خدای ناکامیابه سویډن کې نکاح ختم ده زابل کا جنوبي افریقې ته تللی هلته نکاح نشته عیسایانو کې سړی او ښځه به یو ځای ګرځي 10 کاله 12 کاله بچي به راوړي که خوښه یې وه ګرجې ته به لاړ شي کنې عجب نشته فرانس کې یوه ښځه د 2 خاوندانو 3 سره په یو ځل نکاح نو زمون پیغمبر خپل امت ته یو نقشه ښودلی دی یو نظام یې ښودلی دی هغه وایي عیسی علیه السلام نه دی ښودلی نو موږ به د دې پیغمبر وایي دغه نه کوو بیا وایي د مسلمانانو د پیغمبر هر څیز محفوظ دی تاریخ محفوظ دی قبر محفوظ دی ښار محفوظ دی
کم علاقې چې مسلمانانو فتح کړي دي هغه تقریبا اوس هم د مسلمانانو سره. د عیسی علیه السلام تاریخ نه دی معلوم. دا بړدین چې مناوئ که نه 25 دسمبر دې کې د 6 کالو فرق دی. میاشت هم دا نه ده. چا به وي ستمبر کې پیدا دی، چا به وي فروری کې پیدا دی. بیا د روس طرف ته یو ملک و پر عبادت کا نو عیسایانو هغه عیسایان کړل. نو مرګ ستاسو خیالي په 22 دسمبر واپس کیږي او دا یخ ملکونه دي. نو دوی به د نور ورځ مناوله په 25 دسمبر چې نور واپس شو. اوس به ګرمي راځي ځکه هلته یخني قهر یخني به وه. نو چې عیسایان شو یاره دا 25 دسمبر مخکې نه په مونږ کې یو ورځ ده د نور عبادت دی که سنډې د نور یو ورځ به نو دا به د عیسی علیه السلام ورځ هم کو. نو د عیسی علیه السلام هغه 25 دسمبر دا د آل رومانوف د روس د یو ملک ته راغلی. دا په خپله پادریان وایي وی زمونږ د عیسی علیه السلام تاریخ ټول پاټ کلوان. زه قبر ته تلم د عیسی علیه السلام بیت المقدس ته په سن 66 نو هلته یو ګرجه ده هغې ته د قیامت ګرجه وایي. په نخوره یې جوړه کړې په ګرجه کې دننه کمره ده د سنګي مرمرو. د سنګي مرمرو چې ورننوځي بله کمره ده پکې سر به ټیټېلی به ورننوځي. چې ورننوځي قبر دی پکې لکه زمونږ د اشنغر د خانانو د سنګي مرمرو قبر. دا پادریان دغه شان بله داسې اشارې کوي. په هغې پیسې کېدي شکور پې پرېږدي شمې پکې پرتې مومباتۍ نو پکې پیسې کېدي چیکونه پونډونه او هغه شمې راوالي په قبر باندې. دا په قبرونو شمې بلول دا د عیسایانو رواج دی. یو پادري سره مې خبرې کولې ما یې دا د مسیح قبر دی په اشاره ووایي. خو معلومه وه د هغوی په عقیده کې ما ورسره نورې خبرې کول غوښتم. بل لرې ولاړو د خبرې نه کولې بل لرې. ما ورته دا د مسیح قبر دی وی او ما وی دا څه چلو وی تا ته پته نه لګي چې دا هیرودس بادشاه وجلو یو یهودي بادشاه د یهودیانو په شرارت او 3 ورځې سولې او د الکراس نښه چې دا سولې داسې شکل هلته یې شکل هم جوړ کړی دی د سوچه ګیره سره یې پرېښې لکه د پیغمبرانو شکل ټول د ګیرو د دغه بې ګیرخرېلې پیغمبر نه دی تېر شوی. نو وی 3 ورځې سولې ما وی بیا هم قبر کې کېښود هغې راکړه. نو بیا وی مور بیبي به راتله مریم بیبي هغه هم هلته ښخه ده بله ګرجه کې. یو ورځ راله قبر له بله ورځ راله په 3مه ورځ چې راله قبر کولو. نور قبرونه روغ جوړو او دا کولو شو لحد ښکاري مړی پکې نشته. مریم بیبي حیرانه شوه چې زما بچی چا یوړه. وی لړه وه د اسمان اوریت شان لړه کې ورته د هغه مخ ښکاره شو. د انجیل کې بیان مخ یې ورته ښکاره شوې مورې زه لاړم او زه خپل پلار سره په عرش معلا کېناستم. د قیامت په نږدې به راځم. په اټلي کې یو ښار دی ویټکن سیټي فاتیکان ورته عربۍ کې وایي. هلته به زه راځم او هلته کې زما انتظار کوی. ما ته دې پادري ده وویل چې هغه تللی دی خپل پلار سره په عرش معلا ګرس طرف ته ناست. ما دې پادري ته وویل ما وی اوس ته قبر نه څه غواړئ؟ د خالي کنډر نه هم څوک تاویږي او د خالي کنډر هم څوک زیارت کوي. سړی درته تللی دی بره قسم دی د انګریزان چې ورته څومره هوښیار ښکاري دومره د دین په اعتبار د جهان خره او خمقل قوم. ټیک ته په ډبل ډوډو کې جامو جوړولو کې جزونو لارو کې مخکې دي خو د دین په اعتبار ډېر خره دي. نو هغه انګریز وایي
چې د عیسی علیه السلام تاریخ نه دی محفوظ. زمونږ یو استاد مونږ ته وی مدینه منوره کې وی زما تقریر و لندن کې د قرآن شریف او د انجیل په موازنه مقابله پادریان هم ناست و علما هم ناست. ما دې پادریانو ته وی چې تاسو وایه دا موجوده انجیل په عیسی علیه السلام نازل دی، نو کوم کتاب چې په چا باندې نازلي د هغه په جم کې نو هغې کې د هغه د مرګ خبرې راتلی شي چې دې مړ شو قتل شو بیا جنازه و لوی اسقاط و څلوېښتي ورپسې وشو. دا خو د چا په جم په کتاب کې نه راځي. نو په انجیل کې خو د هغه د قتل قصه ده. نو ما ته وایي وایي دا یې سب پکې رستو مونږه زیاتي کړی ده. نو ما وایي چې په خپله وایي چې دا یې سب پکې زیاتي ده. نو دا هغه انګریز وایي د مسلمانانو پیغمبر واده کړی، ودونه لوریانې واده کړي دي، امتیانو له واده کړی دی. امت هغه نه د واده چل زده کولی شي، د هغه نه نظام د ژوند زده کولی شي، د هغه نه د بادشاه چل زده کولی شي. عیسی علیه السلام په عمر کې واده نه و کړی، واده هغه نه و کړی. تاریک الدنیا لکه د تبلیغ په شان به ګرځېده په تبلیغ کې. مور به ورسره کله به مور نو یو لوټه به ورسره وه یو ګمند په ګمند به یې سر ګمند و په لوټه به یې اودس چارهدان. یو ځل یو سړي ویني د حوض په غاړه ناست چې په لاسونو اوبه رالي او مخ لاسونه ووینځل او سر یې ووینځل. دی وي یاره چې په لاس سړی کولی شي په لوټه مې هسې ځان په عذاب کړی دی، لوټه یې وغورځوله. بیا هغه سړي ویني چې سر یې ووینځه نو سر یې په ګوتو برابر کړي. دی وایي چې په سر په ګوتو برابرېږي دا ګمند څه کوم او تندر دی ولګي. ښه دغه عیسایان د خپل پیغمبر نه د واده چل نشي زده کولی، ځکه هغه واده نه و کړی. دا د هغه څه عیب نه دی علیاذ بالله. خدای هغه زمانه کې هم هغه شان پیدا کړی، هغه کور نه دی جوړ کړی، د هغه ګاونډیان نو، د هغه بال بچ نو. ته به د بچو تربیت څنګه د پیغمبر نه زده کوې چې د هغه د بچو وینه، د ګاونډي حق، د ښځې سره د ژوند تېرولو حق، او دا هغه نه دي کړی. او د مسلمانانو پیغمبر بچي لرل، کور یې لره، ښځې یې لرلې. ته خپل پیغمبر ته به ګورې چې زما پیغمبر واده څنګه کړی دی چې زه هغه شان واده وکړم، د هغه لوریانې څنګه واده کړي دي چې زه هغه شان وکړم، هغه د ګاونډیانو څنګه حق پوره کړی دی چې زه هغه شان وکړم. دا یو یو څیز یې دی چې دا د مسلمانانو په پیغمبر. بیا وایي د مسلمانانو پیغمبر 20 جهاده کړي دي چې په خپله پکې شامل. ټول جنګونه د هغه زمانه کې اتیا شوي دي، خو څه کې په خپله شامل و څه کې د صحابه ولیږه او نظام یې. عیسی علیه السلام جهاد نه دی کړی. نو د پیغمبر امتیان د خپل پیغمبر نه د جهاد چل زده کولی شي. د دنیا د حکومتونو سره د لین دین دا تاسو نه شئ. نو زمون پیغمبر د هغه صفت کافران کوي، هندوان کوي، سکان کوي، عیسایان کوي. خدای هغه له دا عزت ورکړي. دې آیتونو کې ورته زه صرف یو آیات وایم ځکه چې نه د هغه بیان څوک کولی شي نه یې پوره کولی. یو آیات په دې آیتونو کې د سورت حجرات ما تاسو ته ووایي، دا د هغه په روضه مبارکه لیکلې ده زمونږ د پیغمبر. که چا حج کړي او خیال یې شوي نو بیا به یې لیدلي. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. زمون ښکلی پیغمبر چې کوم ځای ښخ دی هغه سره حضرت ابوبکر صدیق ښخ دی. د ابوبکر صدیق سر د حضور پاک کونډو سره او ورسره عمر فاروق ښخ دی. د عمر فاروق سر د حضور پاک تلو سره. د دواړو یارانو سرونه نږدې دي او زمونږ د پیغمبر سر ته لرې دی، هغې نږدې ورسره ښخ. هغې نه یو دیوال لا تاو دی، د هغې قبرونه پاخه نه دي، هغه خاورو دي.
سرو کوټکاڼې پې پراته هغه وخت کې یو لیشت اوس شی چې ځمکې سره هوار شوي نو یو دیوال ته چاپېره دا دیوال نه بل دیوال به محمد چاپېره د پنځګوټه بیا هغه بار دیوال باندې غلاف بادشاه واچوله بیا د هغې نه بار لویه فولادي پنجره ده 22 ګزه اوږده او 15 ګزه پلنه مخې ته چې خلک سلام ته ودرېږي هغې ته مواجهه شریفه وایي حضور پاک عایشی بی بی کره خښ دی دا د هغه کوټه ده او دا چې کوم ځای خلک سلام ته ودرېږي دا د حفصي بی بی د کور ځای د عمر فاروق د لور عایشه بی بی د ابوبکر صدیق لور ده او حفصه بی بی د عمر فاروق لور سلام ته مخامخ د سپینو زرو میخ نو ته چې دې سوري ته مخامخ ودرېږې ستا مخ د پیغمبر علیه السلام مخ ته مخامخ او ډېر د کشف اولیا دي بعضې اولیا دي چې هغې ته خدای خبر ښیي نو ما هلته م اورېدلي دي او دلته م خو د خاصو خلقو نه دا چې حضور پاک ته څوک مخامخ ودرېږي دا حدیثو کې راغلي دي چې سلام پې واچي نو هغه سلام اوري او جواب پخپله کوي خو چې چا ګیره پریخي متشرع هغه ته مخامخ ګوري او جواب ورکوي او چې چا ګیره خریلي مخ ته واړی او جواب ورکوي یو بزرګ هلته ما لیدلو هغه وفات شوی دی وی ما د حضور پاک د سلام جواب اورېدلی د دې ځای نه چې څوک صلات و سلام وای ملایکې رسوي او هلته چې مخامخ دا د ابو داود شریف حدیث دی نو حضور پاک سلام پخپله اوري د هغې جواب کوي نو دغه ځای کې بله یو آیات دی بیا بل منځ کې دا آیات دی د هغې د سورو د پاسه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دا آیات دلته لیکلی دی دی یو غټ فریم دی په ریاض الجنت کې په هغې کې لیکلی نو دومره خو به تاسو هم پوهېږئ چې قرآن شریف کې خو 6,622 آیات دي د دې آیات انتخاب دغه ځای شوی دی دې کې څه چل دې کې خو به ضرور یو معنا دې کې نو خبرې خو ډېرې اوږدې دي خو زمونږ د ښکلي پیغمبر حقونه بیان شوي دي چې په امت یې څه حق دی دا سلسله ده د صورت حجرات د آیتونو لومبي آیات دی یا ایها الذین آمنو دا شپږشتمې پارې اخر آیتونه دي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم دا دی بیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا د حضور پاک د ادب او د احترام حکمونه دي دا آیتونه چې نازلېدل دلته 3 واقع شوي دي خو یوه دفعه کې دا ده چې زموږ ښکلی پیغمبر چې مدینې منورې ته راغی هجرت یې وکړ نو صرف 6 کسان مسلمانان شوي د مکې ورسره په هجرت کې 6 مسلمانان راغلي او مدینه وړوکی کلی او آبادی متصله نه وه دلته 5 کورونه په یو قلا کې بیا به پټیو بیا 5 کورونه په یو قلا کې بیا پټیو ما چې سبق وی هغه وخت کې 15,000 آبادي وه نو 15,000 د پېښور آبادي به 12 لکه پېښور نه وړوکی دی ډېر اوس چې ډېر زیات دی هم ډېر وړوکی دی نو عام عربو به ایمان نه راوړه دوی به وی که دی په رښتیا پیغمبري نو دی به د مکې ښار فتح کړي
ځکه د مکې په ښار ظالم سړی او دروغجن سړي نشي راتلی د اصحابو فیلو قصې اورېدلې نو په 8 کال مکه فتح شوه وی کانت العرب تتلو باسلامهم الفتح عرب انتظار کا د خپل اسلام راوړو په سلسله کې د مکې د فتح خدای مکه فتح کړه چې مکه فتح شوه چاپېره خلک به مسلمانانېدل څوک به خپلو علاقو کې مسلمانان شو او څوک به رالل د حضور پاک مجلس ته ایمان به یې راوړ نو یو ډله و هغې ته بني تمیم وایي د نجد طرف ته خپل علاقه کې مسلمانان شو وی زه د خپل پیغمبر وینو نو هغه ملک هم کولې د حیران بشي سرې ګټې تورې او شګې او د صحابه عظمت او لوی بالی محسوسه کې چې هغه ملک وویني قسم دې دومره ګرمي چې اکاڼي باندې سړی ځان نشي پاکول زه یو ځل د ریاض نه تلم مدینې منورې ته هغه وخت کې سړک نه شګو کې بدلو بسونه به روک شو نو هر بس ته به اجازت ته اوس سړکونه په سونو میله به روانې انسان به نه وینې اومنه به نه وینې اوبه به نه وینې ته به وایې خدایه صحابه کرام په دې ملکونو کې څنګه ګرځېدلي دي او د دې پیغمبر دا پیغام یې څنګه رسولی یو هندو دی هندو زمونږ د پیغمبر تاریخ یې لیکلی او ای خلک معجزې غواړي د دې نه لویه معجزه وشته چې یو انسان په مکه کې پیدا کېږي چې هغې کې تعلیم نشته د حضور زمانه کې صرف 11 کسانو له خط ورته په مکه مکرمه کې خط چاله نه ورځي اخبار نشته ریډو نشته ګاډي نشته مواصلات نشته او یو جماعت جوړی قربانۍ والا فدایان او د دې پیغمبر دا پیغام زمونږ هندوستان ته رارسوي په لږو ورځو کې او د هندوستان نه دیوارې چین ته رسوي که دا د دې پیغمبر د کمال لویه معجزه نی نو وی معجزه وایي څه ته دا چا رارسوي تاسو ته پته لګي چې پېښور چا فتح کړی زمونږ د ښکلي پیغمبر د وفات نه 15 کاله پس پېښور په اسلام کې داخل شو دا د اصحاب بابا فتح کړی د سنان بن سلمان بن محبه د حضرت معاویه رضی الله عنه موږ یو مرلس مکه اخیستې ده یو کلی فتح کړی هغه زمانه سفر څنګه او تکلیفونه څومره د کشرانو د کارنامونو د مشر عزت معلومیږي او عظمت نو زمون پیغمبر چې مکه فتح کړه عام عرب هم سر نو دا بني تمیم رالل په شګو او په ګټو کې پته نه لګي څو ورځو کې به راغلي نو چې راورسېدل اتفاقا اوس ګرمي ده او د غرمې وخت نو زموږ ښکلی پیغمبر کور کې او کورونه یې د جونګړو دا کورونه د هغې په کور کې ډیوه نه وه د هغې په کور کې صندوق نو چرته پوزکې پرو چرته ټاټ پرو او د عربو ګرمي مکه مکرمه 21 درجې عرض بلد باندې ده نو نور یې سر ته 2 ځله رارسي یو ځل نو رسي داسې ته لاړ شي بیا ترې راشي بیا ترې مدینه منوره 30 درجې عرض بلد باندې ده نو سر ته یې نور رارسي زمونږ پېښور 34 درجې عرض بلد باندې دی مونږ نه نور 12 درجې ښکته دی بیا هم دلته برداشت نشو کولی نو هغه ملک چې په نور یې په سر راځي د هغې ګرمي به څومره نو په داسې ګرمۍ کې راغله نو په ځای د دې چې جماعت کې ناست وي انتظار یې کړی وي د بار نه یې چغې شروع کړې وي یا محمد اخرج الینا
یا محمد بار تروزه هغوی د سپکاوي په نیت نه عاشقان د لرې نه راغلي دا چې څوک وایي د ابو داود حدیث ضعیفه دی دا سړی قمقل دی د جهان د حافظ ابن تیمیه نه په دې باب کې څوک متشدد نشته او وایي حدیث حسن حدیث حسن محدثین ورته حسن دا زناور دي زمونږ د ملک هغې ته غیر مقلدین وایي د مذهب پابند خلک نه نو دا د دې قمقلو خبرې دي حدیث زمونږ دا عقیده ده چې حضور پاک هلته سلام اوري او د دې ځای نه ملایکې رسوي دا دلته بعض جاهلان چې یا رسول الله وایي دا غلطي کوي د محبت په شکل ډک ده او که دا عقیده چې د دې ځای نه اوري نو دا صحیح نه ده او چې هلته سلام ته وایي نو ټولو سلام دی ویلی نو دا د حافظ ابن تیمیه او محدثین ټولو یې حدیث حسن او دا چې چا لیکلي دا غیر مقلد خلق زناور نو چې دوی د بار نه سلام دغه ووی یا محمد اخرج الینا یا محمد بار ته راوځه نبی کریم خو د لویو اخلاقو خاوند اخو وروت خو د خدای د طرفه یو ملامتیا راغله دوی ته چې دا هم څه وکړل نو دا سلسله د آیتونو ټوله راغله او د حضور پاک یو حق خدای پاک بیان اول حق دا دی لا تقدمو بین یدی الله ورسوله د خدای او د رسول په خبرو کې به د ځان نه چیړ چاړ نه کوئ چې د رسول الله خبره مو اورېدله هغه بصر و چشم منه دې کې راز څه دی او دې کې څه دی او دې کې حکمت څه دی دا خبرې پرېږده یو ډاکټر له چې یو مریض لاړ شي رونو او په ډاکټر یې د دریو خبرو یقیني یا په حکیم اول دا یقیني چې دا په رښتیا ډاکټر دی او حکیم دی جعلي سړی نه دی دروغجن دویم دا ده چې دې زما په مرض پیش و دریم دا ده چې دې زما خیرخوا دی نو چې د سړي دا یقین وي په ډاکټر چې رښتونی ډاکټر دی زما په مرض پیش و او زما خیرخوا دی نو دی بیا د ډاکټر نه دا تپوس نه کوي چې صاحب دا څه اوچ دارو دی او څه لامده دا ولې او څه زیړې ګولې دي او څه شنې دا ولې او څه یو وخت خورم او څه دوه وخته خورم دا ولې زه به علي دا خورم چې ما د دې په حکمت پوه کې نو که ډاکټر ته چا ده ووایي په دې مخ به څپېړه ورکړي چې زه زناوره 14 کاله میډیکل کالج کې سبق وایې به یو پېژني نو چې په پیغمبر دې دا ایمانی چې دا زما پیغمبر دې زما د عمل د عقیدې د اخلاقو د دنیا او د آخرت اصلاح ټول غواړي او دې زما خیرخوا دی نو د هغه په خبرو کې چونو چیرا مه کوه لا تقدمو بین یدی الله د کالج د هلکان یا د لیډران یا د بعض قمقل یاره دې کې څه راز دی دا څه دپاره دی هلکه زناوره په دې رازونو ته د یو وکیل نه تپوس نشي کولی چې دې دفعه کې څه راز دی او دې ته 302 کیس وایي او دې ته 420 وایي او ورته وایي د وکالت سبق وایه بیا یو وکیل نه خو تپوس نشي کولی د یو انجینیر نه تپوس نشي کولی د ریډو چې جوړوي هغه نه دا تپوس نشي کولی چې دا راز پکې څه دی چې دا تارونه پکې داسې تلي دی او څه پکې داسې تلي نو د پیغمبر نه دا تپوس کول چې ستا په دې خبره کې څه راز دی او ستا څه ټیک ته زمونږ د عقیده ده چې هغې څه ویلي دي هغه ټول د خیر نه ډک دي نو ته به د ځان نه چونو چیرا نه کې ستا عقل د پیغمبر د خبرو په مقابله کې دومره حیثیت هم نه لري لکه د زناور پویه د انسان په کارونو
مونږ سره په دې کور کې ځناور اوسېږي که نه غوامیخ چرګان چنچڼې مرغۍ د انسان کارونو باندې هغې پوهېږي چې دا دې څه کوي نو زمونږ د عقلونو څه حیثیت نشته بیم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پیغمبر چې کوم مجلس کې ناست دي او هغه خبرې کوي نو ستاسو د ټولو اوازونه دی د هغه د یو اواز نه موچت نشي ګورئ که تپوس وي ډېر په ادب او احترام ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض هغه سره به داسې ازادې خبرې نه کوئ لکه تاسو چې یو بل سره ازادې کوئ نوم به ورته نه لئ ځکه دوی نوم اخیستی ډېر خلک په جومات کې ولیکي یا محمدو نو زمونږ د خلقو مینه د خرو مینه ده دی وی جوړې دا زه عزت کوم نه یا محمدو وینا بنده ده یا الله روانه یا محمدو بنه محمد رسول الله محمد د خدای رسول د یا الله معنا شته او د یا محمدو معنا نشته یا الله باران را باندې ووایه یا الله زوی راکې یا الله مریض مې ښه کړي یا الله واده راکې یا الله دا ګرمي رانه لرې کړې یا الله دا کار وکړې یا محمدو کې به څه ته دا ویلی شي یا محمدو بارانو کې دا د خدای کار دی که د پیغمبر کار دی د خدای کار دی د چا کار دی د خدای کار ووایه که نه دا د چا کار دی یا محمدو زوی راکې دا وینا جوړېږي یا محمدو زرغونو کې پټي زما به نه یا محمدو ګرمي رانه لر کې نه پیغمبر د دې دپاره راغلی دی دا د خدای صفتونه دي موږ چا پیدا کړي یو روزي څوک راکوي باران څوک وروي د ځمکې نه دا بوټي څوک رازرغونوي مرګ او جنم د چا په لاس کې دی د مور خېټه کې روزي چا راکوي خدای خالق پیغمبر جدا مقاصد وي او د خدای جدا کاری نو د یا محمدو اس معنا نه جوړیږي او محمد رسول الله دا جمله ده پورا محمد د خدای رسول زمون محبوب زمون آقا زمون باندې د هغه طاعت او عبادت فرض دی نو ته به محمد ولا تجروا نوم اخیستل حضور پاک ته بند اوس یا رسول الله څوک وایي د دې څه معنا ده یا رسول الله ټیک ټک سړی معشوقه خپله یادوي نو دا روا ده یو د محبت په شکل خپل محبوب را یاد نور د یا رسول الله څه معنا نشته که یا رسول الله باران ووایي دا د هغه کار خو نه دی دا خو د خدای کار د عقیدې په باب کې به مذبذبه نه شک به نه کوي انسان انساني او خدای خدای وي د خدای صفت به انسان له نه وایي او خدای به د انسان درجې ته نه راښکته کوي پیغمبر به پیغمبر ګڼي خدای پاک به خدای ګڼي صحابي به صحابي ګڼي ولی او شهید به ولی او شهید ګڼي که ولی دی د خدای درجې ته ورسوه هغه په دې نه خوشحالي او خدای به خفه کړي یا خدای را کوز کړي د ولی مقام ته د مراتبو به خیال ساتي پیغمبر به پیغمبر خپل آقا او محبوب ګڼي او خدای به خدای نو وی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بیا وی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دا د بار نه چې تا ته اوازونه کوي دا ناپوهه دي هغې د بار نه ویلي یا محمد اخرج الینا یا محمد بار ته روزه خدای وی دا ناپوهه دي ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم که دوی ستا د اوقاتو خیال ساتلی وي او صبر یې کړی وي او ته په خپل طبیعت ورته وي دا به د دوی دپاره ښه وه خو چونکې هغوی د بېادبۍ په نیت نو کړی خبر مو خواره خدای وایي ما ورته معاف کړو خو آینده ګورې خیال سات چې د دروازې نه بار چغه بنده شوه نو د دې ځای نه چغه روا کېږي بنده ده ښه چې دا عزت راغی زمونږ د ښکلي پیغمبر
بے صحابو سمرا عزت کرد قسم دی چې سمرا پیغمبران تیر شوی دی پا مقدس مکی او سمرا دوستان او اصحابان تیر شوی دی داغی طول محبت او عشق او ادب کراچمه کی زمون د صحابه کرامو د محبت او د ادب لسمه حصے تم نرسی په دنیا کې په یو تاریخ کې دا ندی راغلی چې د پیغمبر لاړو تخپل امتیانو لاس نیولی بغیر زمون د پیغمبر لاړې تزمکی ته ندی تل د چاردام اوبه تزمکی ته ندی تل داغه ویختې محفوظ ساتلی داغه خواله مبارکه محفوظ ساتلی ده داغه جامع او پړی محفوظ صحابه خو ډېر لوی زه سن 62 کې وم په اول ځل نو هلته یو قصاب خانه وه زه به مازدیګر ورتلم غوښه به مې ترې راوړه یو هندوستاني سپینګیري بوډا سړی او د بورخې دا دره بړ بورخې به ورسره وي یوه دوه په دې قصابانو به ګرځېده او غوښه به یې ترې راجمع کړوله ما چې په ړومبي ځل ولید ما وی یاره دلته خو ګداګري نشته هلته ګداګري بنده چې وي فورا یې نیسي او نیولې پکار دی زه حکومت ته هم یم دلته چې ونیسئ دا په چوکونو کې چې ولاړ تاسو چې زکات اخلئ وینیسئ که د زکات والی نو خپل علاقې هغه چیرمین ته حواله کوي چیرمین یې که چورمین هلې ورکوئ او که دغی تگی په جیل ته واچو دا معاشره خرابوي ځکه په چوکونو انګریزان تیریږي هندوان تیریږي نو بیا مونږ پورې خان نو چې ما ولید ما یاره دلته خو نشته ګداګري چې دا سړی څوک دی خو زه کشر وم هغه مشر سپینګیري سړی د یاره مې ترې تپوس ونه کړ یوه ورځ به اوس یوه ورځ وینم چې هغه غوښه یې څومره راغونډه کړې ده هغه په فرش ځان ته ایښی او دی ورته ناست او چاړه ورسره ده او یوه غوښه په چاړه پرې کوي او دوباره دی بورخو کې اچوي ما سره کې وی خدایه دا سړی څه کوي غوښه خو خلک کور پرې کوي او د ځان ته په هغه بند بازار بند مارکیټ ورنږدې شم ما وی کاکاجي دا څه هندوستانیو په اردو کې مې تپوس کړ داسې وکتل غږ یې ونه کړ بیا مې ورته وی کاکاجي دا څه زمونږ دا طالبان لږ سودایان دي نو وی خندل وی دا د مدینې منورې د سپو د پیشوګانو خدمت کوم ما خدایا د چا په زړه کې ما وی چا درته وی نو ما وی جوړې د حکومت د طرفه مقرر داسې اشاره وکړه خدای راته ما وی پیسې څوک درکوي وی خدای راکوي ما وی څنګه خدمت یې کوي وی دا اوس پې نشته هغه وخت کې اوس پې ختم دی او پیشوګان ډېر حکومت ختم کړي هغه وخت کې سادګي وه نه ایئر کنډیشن وی او نه د فریجونو وی د مدینې سپي او پیشوګان ټول ما سره بلد دي نو زما خاص ځای نه دي زه د غوښه یوسم نو پیشوګان راته یو طرف ته ولاړ دا د هغه د خولې وینا او سپي راته په بل طرف ځکه ما دا اچولو وخت کې نو لیدل یو سپي ته چې غوښه واچو هغه والي وځي په مخه یو سپي د بل سپي په غوښه حمله نه کوي او یو پیشو د بلې پیشو په غوښه حمله نه کوي ما زړه کې وی خدای د مدینې سپیم زمونږ نه ښه ما د څومره مودې راسې دا کار هغه وخت کې 30 یا 32 کاله یاد کړل
او دا غینا پسم 10 کاله جم دیو ما زله کې وی خدا سپی خو چې دی د هر ځای سپی دی او پیشو ده خدا دا چا د خاطر دا خدمت پیغمبر نو چې د چا په زړه کې د پیغمبر د خار د سپو د پیشوګانو دومره قدري نو د پیغمبر د پیغمبر قدر به څومره دا یاد لره چې زمونږ د ښکلي پیغمبر سره چې د کوم سیس تعلق دی ابا خپل سیس کې د ټولو سیزونو نه غوره ګڼي د هغه قرآن شریف د ټولو کتابونو سردار د هغه شریعت د ټولو شریعتونو سردار د هغه ښار د ټولو ښاریو سردار مدینه منوره په مخ د ځمکې بهترین ښار د مکې مکرمې نه غوره دی مونځ په بیت الله شریف کې په یو لاک دی او مسجد نبوي کې د هغې نه کم دی خو ښار په اتفاق د امت په مخ د ځمکې د ټولو ښاریو نه غوره دی زمونږ د پیغمبر د بدن خاوره د مدینې منورې ده ځکه کتابونه او حدیث نه معلومیږي چې کوم انسان کوم ځای وفات کیږي د ده خاوره د دې ځای نه راغشتې شي او د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق خاوره هم د دغه ځای ده او 12 صحابه هم ښخ دي په مدینه منوره کې د مدینې غرونه د ټولو غرونو نه غوره دي د مدینې سپي به د ټولو سپو نه غوره ګڼي د مدینې پیشوګان به د ټولو پیشوګانو نه غوره ګڼي زمونږ د پیغمبر اصحابان د ټولو پیغمبرانو د اصحابانو سرداران دي او زمونږ د پیغمبر اولاد او نسی د ټولو پیغمبرانو د اولاد او د نسو سرداران دي زمونږ د پیغمبر بیبیانې د ټولو پیغمبرانو د بیبیانو سرداران دي کوم شي چې زمونږ د پیغمبر سره نسبت لري اما په هغه خپله نوع او جنس کې د ټولو نه غوره او بهتر ګڼي که دا عقیده دي نه تا د پیغمبر عظمت او قدر زړه کې رانه چې څوک د اصحابانو سپکه کوي دا د پیغمبر سپکه کوي او چې څوک د پیغمبر سپکه کوي دا د خدای سپکه ده یعنی خدای دې پیغمبر سره العیاذ بالله دا خیانت کړی دی چې داسې قوم ته رالیږلی دی چې هغه بېکاره خلک وو دا ملکونه چا فتح کړي دا د پیغمبر دا پیغام چا را رسولی دا لکونه مربع میل ځمکې یوازې عمر فاروق 2,53,000 مربع میل ځمکه فتح کړې و پاکستانو نه زیات 3,000 جماعتونه جوړ کړي او 900 جامع مسجدونه حضرت عثمان 12 ورځې کم 12 کاله بادشاهي کړې ده او 12 لاکه مربع میل ځمکه فتح کړې ده کابل پورې دیخوا او د بخارا او سمرقند او اخوا د مصر نه مخکې ملکونه او حضرت معاویه رضی الله عنه صوبه سرحد فتح کړی دغه صحابه په شان د پیغمبرانو صحابه نه دي تیر شي نو چې دا عزت راغی صحابه به دومره عزت کړی چې د هغه لارې نه دي پرېښې ځمکې د هغه د چاردامو بې ځمکې ته نه دي پرېښې خولۍ نه ده پرېښې ویښتې ځای کولو ته نه دي پرېښې دا ټول په احادیثو په کتابونو کې راغلي یو بیبي ده ام سلیم نبی کریم خپل ولانم کېدل او ډېر خدمت یې کو او هغې سره ډېر محبت ورور یې شهید شوی او زوی به خدمت کړو د زوی نوم یې انس دی هغې کره تللی ډوډۍ وخوړه هغې ورته د څرمنې تولۍ واچوله سم لاس مل خو ګره مور دا پکې چېرته پکې خو اوس راغلی خولې پرې راغلی او په هغې به خوله ډېر راغلی او د تندي مخ باندې او د لاسونه چې خوله پرې راغله دا بیبي وایي چې د پیغمبر علیه السلام خوله په سرمن پرې نه ځي دا خو به ضایع شي
یو شیشه وکتل نو دا هغه سټ مبارک باندې اوس هغه ودرې دی په مزه دا شیشه داسې ونیوله چې ساس کې دی کې پروزي یو ساس کې دوه پکې راغله هغې مخ واړه راویښ شو دې ته وایي دا څه کې وی صاحب ستا خپله وه ما وایي چې ستا خپله په ځمکه یا په چولۍ لاړه نه شي دا به بس شي ضایع به شي نو دا ما محفوظه کړه وی زما په خپله څه کې وی دا مونږ خوشبویه کې ګډه کړو نو زموږ خوشبویي په څو څو ځله زیاته خوشبویه شي نو دا بخاري شریف کې بیان چې د دې زوی انس صاحب د حضور خادم چې وفات کیږي هغه وصیت کړه د مړي په دې سجدو پسې نو خوشبویي لګوي وی په ما دغه خوشبویي ولګوئ چې کومه خوشبویه کې د حضور پاک والا ګڼه یو سړی والا راغی وی صاحب لور واده کو دومره را سره څه نشته چې زه هغې له ورکم په جهیز کې نو چې زما د کور نه ځي چې څه خو ورځي وی دو یو شیشه راوړه شیشه مخکې جوړه شوې یو ډکې یې پرې راوړی زما لاس ته ونیسه لاس یې داسې کړ ډکې یې پرې راح شیشه کې خپله راوړه وی زه چې کله ستا لور خوشبویې تاجتي نو دا ډکې م واله دا ډکې دې په دې خپله کې دا کوي او په بدن دې راکړي هغه شیشه هغوی کره پرته وه بار به خلکو خوشبویي محسوسوله او هغې کور ته زمونږ په تاریخ کې بیت المطیبین وایي د خوشبویو خلقو کور ټول کور بوی کوه